ځغله خوار شي بیکاره سړیه، هر چاته دې د ځان فکر کوي. نور هاخوا ترې روان شوم، خو په هر حال راځم خپلې مخکینۍ خبرې ته. که څه هم د مروې دغه حالات وروستۍ صحنو د ژړا تر حده را رسولی وم چې د مزار د هډې په هوټل کې شپه کول او تلوار راتللو مې ځان ونیولو. مروه مې ولیدله، که څه هم ډنګره شوې وه. هغه مسکا د ادب په دایره کې شوخي یې ترې لوټه کړې وه. د مخ سره او سپینې کم زیړوالی هم خپل کړی و، اما په ټولو کې نوې درې رنګه ښکلا یې د غلیتوب سره په همغږۍ الا مزه کوله. خو تر څو ستړي مو نه کړم راځم دې ته، راځم دې ځای ته چې د رفیع د موټر له راډکېدو وروسته د کور په لور روان شوم. قضا ماسپښین و، رفیع مو د دروازې سره بریکو وهلو. راښکته شولم، په موټر کې سوارۍ ته مې ست وکړ، مننه یې وکړه، موټر روان شو. زه په خپله دروازه ورننوتلم. مور او خویندو مې د نورو ځلو په څېر خوشحالي راته وکړه. په اجازه مو دلته به هم کیسه را لنډه کړم. په کور کې د راباندې تېرو شپو ورځو په جریان کې د هسکو ټیټو په یادونه به کاڼی کېږدم. البته یو څه باید ووایم، هغه دا چې د مروې د خور خبرې ته په کتو چې ویې ویل زر یې رالیږم، 3-4 ورځې وروسته به مې راتلو ته سترګې وي، خو له بده مرغه را معلوم نه شول. رخصتي خلاصه شوه او بیا پوهنتون ته روان شوم. زما له بخته 2 شپې هم نه وې وتلې چې کور ته مې زنګ ووهلو. مدینې راته وویل مروې دي هم راغلل. که څه هم دوی ته خو مې څه ونه ویل، اما د خپل نصیب په وړاندې مې احساساتي شوم. خو به هر راځئ دلته به هم لږ وړاندې تیر شو. هغه داسې چې د راتلونکي 1.5 میاشتې نورماله تر پوهنتون او لیلې د تلو راتلو کیسه به تیر شم. په خلاصه ډول به ووایم، 1.5 میاشت وروسته یوه ورځ مې مور راته زنګ وکړ. له سلام کلام وروسته یې وویل الله زویا، د تورګل کاکا د زوی په ورادې تللی وم. په مدینه خیلو کې مې یوه نجلۍ ولیدله، نیم زړه یې رانه یوړو. په پیغلو کې داسې ښکارېده لکه د 15مې سپوږمۍ. یوه ځواني خدای ورکړې وه، یوه سترګه یې وه، یوه هوښیاره حیاناکه نجلۍ وه. د شکور لالا دې د انګور ورېره ده. پرون د شکور لالا کره ورغلی وم، پوښتنه مې وکړه. انګور یې وویل وراره مې د کلي په لیسه کې سرمعلم دی، 2 دوکانه لري، ځمکې باغونه یې هم ډیر دي، یو کرولا موټر یې هم شته. فقط د خپلې کورنۍ چکر لپاره او د دوستانو د مبارکۍ لپاره یې کاروي. ډیره درنه کورنۍ ده. کنې زما خو زړه و چې پوهنتون دې خلاص شي مروه به درته وکړم. که خلک هر څه پسې وایي، موږ ته خو یې ښایست، پاکلمني، هوښیاري، انسانیت، پاکیزګي هر څه معلوم دي چې زموږ کلي کې خو څه شاوخوا کلو کې یې هم جوړه نشته. مګر دا نجلۍ مې چې ولیدله، مروه یې په دوړو پسې هم نشي رسېدلی. ښه نو اوس زړه دې څه دی؟ زړه خو مې داسې دی چې راتلونکي جمعې ته د خاله هم را سره بیایم.
ورزو درته غواړم یې که یې راکړه هغه نجلۍ مې خدای انګور کړه د ډېرو به زړه وچوي. والله مورې درته څه ووایم، خو اوس دې په خدای سپارم صنف ته مو استاد راځي او وروسته بیا زنګ درته کوم. تلیفون قطع شو، ورمنډې مې کړلې. د اجازې اخیستلو لپاره مې د صنف ور وټکوه. استاد غږ وکړ، راځه. سلام مې واچوه. دوهم کتار کې په خپله چوکۍ کېناستم. استاد درس ته دوام ورکړ. که څه هم په ډېره اړینه موضوع یې خبرې کولې. ولې ما بچې هر څومره کوشش وکړ فکري تمرکز مې د استاد په خبرو نه راټولېدو. هماغه د مور نه په لومړي ځل اورېدلي عجیبه او غریبه کیسه کې ور جوړ وم، لکه بنګ مې چې څکلي وي. یا زانګو کې ناست وم، چوکۍ کې به مې ټال وهلو. لنډه دا چې درسي ساعت خلاص شو. لیلیې ته راغلم، ډوډۍ مې زر زر وخوړله. د پردې په راخورولو سره مې چپرکټ کې له نورو اتاقیانو پناه ورکړه. اوږد پکې وغځېدم. نور مې نو د مور خبرې ډېر په دقت تر فکر لاندې ونیولې. تقریبا 2 ساعته مې په ټول اړخونو فکر وکړ. په نتیجه کې زړه نازړه شوم چې د مور سره مې د مدینه خیل نجلۍ خبره وکړې کړم که نه. ځکه چې له یو خوا مې مروږۍ رګ رګ کې خوره وه، د لاسه په ورکولو مې هېڅ زړه نه کېدو. بله خوا مې د مور له خولې د مدینه خیل د ښکلا، اخلاقو، شرافت او همداسې سترې کورنۍ بې ساره صفتونه د زړه مراندې ورکږې کړې وي او له یاده دې پاتې نه وي چې په دې ټول 2.5 کاله پوهنتون ویلو کې زما هم څه سویه جګه شوې وه. د رنګ رنګ بېلابېلو ولایتو د ځوانانو سره مې شناخت پیدا کړی و، د داسې ځوانانو سره چې سترې سترې کورنۍ لرلې. ځانو ته یې یو څه ویل، د همداسې کورنیو نه یې ودونه هم کړي وو او یا یې کول، خو ما هم ځان کم ترې نه ګڼلو. ولې برعکس که څه هم خپله په مروه کې د یوې ذرې کمی نه وه، اما د کورنۍ له حسابه بیخي په ټیټه خانه کې وه، خصوصا په دې وروستیو کې چې زموږ د هغو کلیوالو هلکانو کورنیو هم خپل حشر او زکات مرویدي ته ورکولو، کوم چې ما رقابت او سیالي ورسره کوله. د دې سربیره څو متحلو اتاقیانو ملګرو به مې تل په خپل منځ کې د ګپ و شپ په لباس کې د خواښې خینو، یعنې د دوی په شان خسرګنیو ته زړونه موخي موخي کړل. بدبختانه پورته ټولو نقطو ته په کتو تر ډیره د مور سره د دې خبرو منلو ته مایل شوم، اما له مروږۍ هم دومره اسانه نشم تېرېدی. همدا وجه وه چې وروسته له دومره وخته فکر کولو لا هم ونه توانېدم چې یو قاطع پرېکړه وکړم. شپه مې د همدې پاڼ او پړنګ ترمنځ کله ویښ کله ویده هیجاني حال کې تېره کړه. سهار شاوخوا 7 بجې مې بیا مور زنګ راته وکړ. لو کې سره سم مې سلام ور واچوه. پوښتنې مو وکړې. له پوښتنو وروسته یې وویل، تا خو زنګ ونه کړ، زما پرونۍ خبره دی لکه چې هیره شوې. نه مورې، هیره مې نه ده، والله که پوهېږم څه درته ووایم. مور مې بیا د مدینه خیل نجلۍ د پرونیو صفتونو په تکرار سربېر دومره نور صفتونه وکړل. یو عجیب ویښته خدای ورکړي وو، یو غټې غټې ښایسته سترګې یې وې، نرۍ نازکه پوزه، غونډه منډه خوله، نازکې شونډې، میانه جګ قد لکه د ګلو ونه،
خلاصه دومره ستاینې وکړې د ځوانۍ جوش و بې ادبي دې معافي نږدې و چې په رڼا ورځ یې د شیطان د بازي ښکار کړی وم البته بیا هم بخښنه غواړم فکر کړم بې ادبي مې وکړه خلاصه په نالیدلي صدف پسې مې د زړه ستنې بل شان ورړنګې بنګې کړې د ځمکې په سر د یوازیني ښکلي بشر په حیث مې په سترګو کې تصویر بې انتها ښایسته تصویرونه تاوېدل راتاوېدل بس نصیب دی کنه دومره ساده هم ولاکه وم او که خدای زده په دې باب د نوې ځوانۍ په دوره کې د جنسي غریز د سختې توندې زر تر زره ماتولو له وجې سړی په عقل پرېکړه نشي کولی خو هر څه چې و مقصد د مور د خبرو په آخر کې مې اور غبرګه کړه خوښه د مورې هر څنګه چې کوي د نرمۍ تمثیل خندا په کولو سره مې زیاته کړه کنې ما خو ویل چې زه به ټول عمر واده نه کوم اما ستا چې خوښه شوې نور مې څه ونه ویل خبره مې هم دلته په کنایه ولاړه پرېښوده په مقابل کې د مور مې هم لومړی د خندا غږ راغلو او بیا یې وویل مور دې درځار شه زویه نه بې غمه اوسه که دا نجلۍ مې درته وکړه په ډېرو به اور بل شي ته غوږ نیسه سمه ده مورې ورشئ راتلونکې جمعې ته دې زه او خاله ورځو ترې غواړمې که راضي مو کړل بله جمعه به په خیر یو څو نفره ورشو ګل به ترې راوړو له دې خبرو وروسته یې تلیفون قطع شو زنګ مې پسې وهلو شبکې جواب راکړو موبایل خاموش و د دوهم ځل لپاره مې هڅه وکړه بیا هماغه ځواب و فکر کړم تلیفون یې چارج خلاص کړی و خو په هر حال ما هم خپل موبایل جیب ته واچوو چې ساعت ته مې وکتل 8 دقیقې پاتې وې زر مې تقسیم اوقات وکتلو د ورځې درسي مضامین مې برابر کړل پتلون او یخن قاق مې واغوستل ویښته مې غوړ کړل تدریس ته روان شوم صنف ته له رارسېدو سره سم مې په هم صنفیانو سلام واچوه تر څو په چوکۍ کې کېناستم استاد هم راورسېد په درس ویلو یې پیل وکړ که څه هم هوش او فکر مې لا هم هوایي و ولې بیا هم نظر پرون ورځ ته ښه وم یوه شېبه به مې پام شو صنف کې وم بله به د واده په معامله کې سرګردانه راوښته لنډه دا چې دا څو ورځې او شپې هم تېرې شوې جمعه راورسېده مور او خاله مې مدینه خیلو ته روان شوي وو شپه یې وکړه سبا ماسپښین په 3 بجو مې مور ته زنګ وکړ موبایل یې وکېکړ په سلام پسې پیوسته مې پوښتنه ترې وکړه چېرته یې دغه دی زویه همدا اوس کور ته راورسېدو خاله دې هم را سره ده خاله مې هم در سره ده هو د بیچاره سر موټر نیولی دلته یې څنګه وهلې سلام درته وایي وعلیکم السلام ښه څنګه مو وکړل الله زویه دومره درانه خلک وو داسې قدرونه عزتونه یې وکړل له ماسخوتن له ډوډۍ وروسته مو خبره ور یاده کړه اول خو یې وویل موږ به خوښه وکړو بیا به احوال درکړو چې خاله دې ورته وویل وراره مې په مزار پوهنتون کې کمپیوټر ساینس دی که څه شی دی زما یې نوم نه دی زده هغه وایي دا خبره یې چې ورته وکړه ښځې میړه ښځې ته خوشحاله سترګې ور واړولې خو نور یې غږ ونه کړ لږ وروسته دې خسر وویل ماما ناوې خپه نشي نن ټوله ورځ وګرځېدم خسته یم 1 ساعت ویده کېږم خیر خدای دې خیر پېښ کړي نورې هیڅ ونه ویل جیګ شو
موږ هم یو ساعت نور ناستو پسې ویده شو. د شپې په بستره کې میړه او ښځې مصلحت سره کړی و. سهار چې را روانېدلو خسر دې وویل ماما ناوې ستاسو له کلي نه په بار ډنډه کلا کې مې یوه خور واده ده. ته به یې خدا زده پیژنې او که نه د نورګل کډه ده. اوس مې زنګ ورته وهلی و. تاسو یې پیژندلی ډاډ یې راکړو. توکل په خدای هر وخت چې راځئ راشئ. څه شی چې زموږ رواج دی زه به یې په یو کاغذ کې درته ولیکم. که مو خوښه وه په دواړو سترګو دعا به سره وکړو. نجلۍ دې ولیدله؟ نه، مشر ورور یې په هرات کې اوسي او اوس یې زوی شوی و. ښځې یې کار نشو کولی. نجلۍ د هغه کره تللې وه. لیدو ته یې حاجت هم نشته. یو ځل مې لیدلې په نجلۍ کې د یوې ستنې عیب نشته. نغمه ده ځان وخوري. الله زویه ته به وایې په ګوتو د جوړه کړې. سمه ده مورې، خو کاش وای خاله به مې هم لیدلې وه چې هغې څه پکې ویل. نه نه بېغمه اوسه. خانو له دې وروسته د څنګه زړه دی؟ راتلونکې جمعې ته دې ماما راغواړم. خاله خو دې تیاره راغلې. که په راتلونکې ورځ کې په والوار او د واده په نور نرخونو سره جوړ شو دعا به سره کوو. خو زه د خسر په خوله پوه شوم. که خدای کول را سره جوړیږي. ډېر راته خوشحاله شو. سمه ده مورې، پوښتنه مې کوله چې راغلی یې که نه. نور دې په خدای سپارم. زما لږ نوټ پاتې دی دا رسوم. خاله ته مې بیا هم سلامونه وایه. وعلیکم السلام. زه زویه خدای دې مل شه. موبایل مې ورقط کړو. کتابچې مې راخورې کړې. په نوټ لیکلو مې پیل وکړ. بالاخره مازدیګر شو. په اوداسه او لمونځ پسې جګ شوم. پس لمانځه د مصور سره د لیلې تر مخ باغچې ته ووتلم. مصور له هاخوا او دېخوا غږېدو. ټوکې یې وهلې، خندلې. ما هم خوله جینګه ورته نیولې وه. نور مې فکر ډېره برخه د وطن په معامله کې سرګردانه اوښته راوښته. وروسته مصور سګرټ تازه کړو. یو دوه کشه لا پاتې و چې د تام خورې په لاسپیکر کې غږ وشو. بیاین نان تیار است. یو غټ کش یې بل هم ورکړو. نور یې سګرټ وغورځوو. ور روان شو. تام خورۍ ته ننوتلو. ډوډۍ مو راواخیستله. د ډوډۍ آخري یوه ګوله لوبیا مې لا په قاب کې پاتې و. موبایل ته مې زنګ راغللو. چې ومې کتلو شماره نابلده وه. په تام خورۍ کې چغو پغو غږ نه اورېدل کېدو. تر پاتې یو ګوله لوبیا مې تیر شوم. تر تام خورۍ راوتلو په همدې راتلو کې مې موبایل وکېکړو او واپس د باغچې په لور ورسره روان شوم. غږ مې پرې وکړو. سلام علیکم. له مقابل لوري لومړی یوه غټه ساه واخیستل شوه. بیا یې په ښځینه مایوسه آواز ځواب راکړل شو. وعلیکم السلام اکبره، ښه یې؟ که څه هم په لومړي قدم کې مې وپېژنده چې مروه ده، خو ځان مې ناګاره واچوه او ومې ویل شکر دی ښه یم، وبخئ ومې نه پېژندئ. مروه یم. ښه څنګه یې؟ پلار دې ښه دی؟ د خور نه دې احوال لرې؟ ښه دي؟ شکر دی ښه یو. ته څنګه یې؟ د درسونو سره دې څه حال دی؟ مسافري دې ښه تېرېږي؟ په دې حال شکر دی ښه یم. خیریت خو به و؟ غږ دې ولولوېدلی؟ هو خیریت دی. مازدیګر مدینه راغلی وه او ویل یې پرون مې مور او خاله مدینه خیلو ته تللي وو. کومه نجلۍ یې کتلې؟ لالاته مې کوي.
دا رښتیا ده که دروغ ته خبر یې؟ هو رښتیا ده. څنګه؟ په دې وخت کې د مروې له خولې د ستړي ستمېدا غټو غټو زندې شوې سلګیو سره ګډ یو غږ راغللو، لکه څوک چې یې په خوله لاس ونیسي. په چغو چغو ژړا یې ستوني کې حصاره کړې وه، نور هېڅ غږ نه راتللو. بیا مې وویل اورې دا ځل هم چا جواب را نه کړو. موبایل کې هماغه د زندې سلګیو او ستمه آواز راځي. تر اخره یې زنګونه تیر کړل، ولې ګوشي یې پورته نه کړه. بیا مې زنګ ورته وکړ، دا ځل یې هم پورته نه کړ. څو لحظې نور هم تم شوم، زنګ یې ونه کړ. موبایل مې جیب ته کړ، اطاق ته راوختلم. ملګرو مې چای کړی و، ټوکې ټکالې یې وهلې. زما په راتلو سره امیر خان وویل هغه دی ملګری مې راغلو، تاسو اوس په ما ټوکې وکړئ. هلکان په خندا شول. فهیم د خندا سره موازي وویل د ملګري دی هم دا څو شپې خوند نشته، توتی یې مړ دی. لکه چې خیر الله خان استاز په ګوښه موښه کې د دې خبرې په اورېدو سره د خندا غږ دومره جګ شو چې په ټوله لیلیه کې یې انګازه ولګېده. قاری نصیر خو چې په خندا کې شهرت لرلو په ګېډه یې لاس نیولی و، له خندانه شین په غالی راورغړېدو. خیر الله خان زموږ پوهنتون کې یو پخته سالی استاز و، خدای دې غیبت نه کوي. خپله مې څه نه دي پکې لیدلي، خو هلکانو به ویل ډېر سخت بچه باز دی. په لیلیه کې یو شبرغانی هلک و، کمک کمک ګیره یې اوس راغلی وه. واقعا ډېره ښه ځواني لرله، خو دا ګنګوسې هم پسې ورپرتې وې چې تېر کال امتحانونو کې خیر الله خان استاز د یوې نمرې په کمولو سره ناکام کړی و. تاو سر بالاخره د یوې مچو په مقابل کې یې ورپوره کړي. همداسې دې ته ورته نورې حتی له دینه ورانې نورې کیسې به یې هم کولې. نو ځکه زما تغییر شوی رنګ او نارامۍ ته په کتو د فهیم خبرې دومره جالبې تمامې شوې. خو په هر حال ما هم څه رښتیا څه د زړه په زور خوله جینګه ورسره نیولې وه. خندل مې، چای مې راواچوه، د چپرکټ په څنډه کېناستم. هلکانو د انتظار شېبې شمارلې چې له فهیم نه به اوس خپل وار اخلم، ځکه دوی پیژندم چې په ټوکې کې په ټوله لیلیه کې څوک راته د ټینګې نه و. اما بدبختانه دلته هېڅ ټوکه ذهن ته نه راتلله چې د فهیم نه مې خپل وار اخیستی وی. که وار نه وی حداقل چې د نورو هلکانو توجه خو مې له ځانه اړولی وی. خولې ته مې نیغې نیغې سترګې نیولې وې. له همدې مجبورتیا لا هم د یوې ټوکې د راجوړولو په هڅه کې وم چې کتل مو د لیلې مدیر ډېر تیز او په قهر اطاق ته راننوتلو. ټولو ته مخامخ ودرېد او ویې ویل دا لیلیه ده که د شغالانو ځنګل دی؟ انسانان یې که څه بلا یې؟ خدای مو ووهه د پوهنتون او لیلیې بلا دې دواړه درپسې شي. همداسې ډېر نورې سپکې سپورې وویلې. آخر کې یې وویل که دا ځل مو د خندا غږ راغلو والله که په لیلیه کې پل رانه کېږدئ. نور خوشو ووتلو. که څه هم مدیر صاحب سخت خفه او خجالت کړو، مګر یوه ګټه مې وکړه. مخکې مجلس ړنګ شو. د فهیم په وړاندې له هغه مکلفیت په پرده کې خلاص شوم چې زما د تیر عمر ټوکمارۍ ته په کتو ملګرو د قوي ځواب هیله رانه لرله، په داسې حال کې چې ذهن ته مې هېڅ نه راتلل. چوپه خوله هم نشم پاتې کېدلی.
ځکه چې په تیره کې چوپ چاته نه وم پاتې شوی. نن که چوپ پاتې وای څنګه به فهیم، څنګه چې فهیم وویل دا څو شپې دی د ملګري خوند نشته، رنګ یې الوتی. طبعا ټول ملګري به شکې شوي وي چې رښتیا سړي ته خو څه کیسه ورپېښ شوې. له همدې کبله اړ وم چې یو څه مې ویلي وای. چون ښه شو د مدیر له وتلو وروسته مړه خپلو چپرکټونو ته روان شو. ما هم خپل پاتې چای یو غړپ کړ، پرده مې را خوشې کړه، په چپرکټ کې وغځېدم. ګوشکې مې په غوږو کړه، د هغې تاجکۍ نجلۍ سندره مې پلې کړه چې وایي رنجی دی ای عزیزم جان از ما گناه چی دیده‌ای. تر یو وخته سندرې ته غوږ وم، پس له څه وخته سندره غږېده. زما فکر د مروې د تماس په وروستي زنګ کې سلګیو او ورک اواز کې محشوش و. قصد مې وکړ یو ځل بیا زنګ ورته وکړم. ساعت ته مې وکتل 9 بجې وې، ناوخته و. واپس پښیمانه شوم چې ویده به وي وطن کې خلک وختي ویده کیږي. ګوشکې مې له غوږو لرې کړه، را کېناستم. کمیس مې ویستلو، آیات کرسي مې وویله. زما عادت دی ډیر وخت پړمخې سملم، همداسې مې دمه جوړیږي او ښه خوب راځي. دلته هم د خپل عادت له مخې پړمخې پرېوتم. یو د واده غږ ښه لګېدو، بلخوا د ویرې تر څنګ هیجاني غوندې وم. لکه مور مې چې وایي دا نجلۍ به رښتیا هم دومره ښکلې، باحیا، اخلاقي او غیره صفتونه لري او کنه. او همداسې هم مروه مې هم نه لورېدله چې پردی دي شي. که څه هم ما به کوشش کولو نور د مروې له سره ځان راوباسم، خو غیر ارادي مې د روح په مرۍ پښه ایښې وه. پوره یې نارامه کړی وم. په همدې خوشبینیو، ویرو او اندېښنو کې ویده شوی وم. د شپې مې خوب لیدلو. د کلي په خوړ کې مې ډېر ستر او خطرناکه سیلاب راغلی وي. لکه اوښان داسې اوښتو. اوبه یې له زیات خړوالي تکې تورې ښکارېدې. دربا لګېده، غټ د غره شنه کمر یې له ځان سره راوړلې. مروه د یو پاڼ له پاسه ورته ولاړه وه، سیل یې کولو. غلی د شا له خوا ورغلم، په ولو مې لاس ورکېښودو. د لاس له ایښودلو سره یې سم تر دې یو څنګه ولیدلم. سوی پورا مخ راړولو، ټیل مې وهله. د ټیل وهلو سره سم یې د چغې په انداز کې وویل ای ظالمه، ولې؟ نوره د سیلاب زوروره څپه پرې راواوښتله، ترکه تمه یې کړه. زه د همدې پاڼ په څنډه ولاړ وم. لاس مې د پیکي په شان د سترګو له پاسه نیولی و. په خوړ کې مې ښکته د سیلاب غرونو څپو ته کتل چې مروه سر ته راوړي که نه. ډېر وخت ووتلو، تر سترګو مې نه شوه. زړه کې مې راتاوه شوله، شاید د کمره تر منځ ورغلی وي، زری به یې کړي وي. هغه و نور را روانېدم چې ډېر کوز د سیلاب منځ کې یوه ډېره ښایسته تخته مې تر سترګو شوه. په سونډه یې رنګینه اشارې، ډایم او فول لګېدلی و. ډېر کوز د سیلاب منځ کې یوه ډېره ښایسته تخته مې تر سترګو شوه. په سونډه یې رنګینه اشارې، ډایم او فول لګولی و. سربیره غونچه ګلونه پرې کتار و. لکه کښتۍ په مزه د سیلاب د غرونو څپو له پاسه روانه وه. مروه په ښکلي رنګونو جامو کې بلا سینګار کړی و.